زنانه تعالی پخکړې پوخ کی کنه د بس خډیر شي میلمانه راوستي ټولي وخوري غریب کور کې چرته ساګ وخوري چې پخکړې ورچي وای ځان لته لک پکاسه کې جدا کا دې ستاد وجود نه خوله وته دا تامون له پوخ کو نو تتیم لګ وسکه کنه تتیم لګ وخوره کنه ها ته کور کې دا سلوک کوزته بیا به تاسو سره بیبي خپشي چې دا تانه په خوله وته د تتیم یو نونه وخوره کنه نو مونږ دې کو تاسو دې نه کو چې خوړلې دا وکنه په خای کې مونږ وخورو نور پسې راوړه وای نشته چا نه راوړه کنه گاونډیانو نه پسې راوړه خو چې دې صرف خپل ګیړه ډکه کې ستا فکر ور سره نشته ښا بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی علیہ السلام یو ورځ غږ واورېد غږ اواز منکر وشو د زنانه چې نبی علیہ السلام واورېد جو په ژړا شو د الله حبیب ولې جاړي ما ته وی چې د आवाज را باندې بیخي د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها پشان ولګي دا خو وفات تا خدا आवाज داغه پشانه او ما چرتا غراله نو ما تا غرا په یاد شول نو زکه په جړا شو خدوم رېړه کې نرم دیله دسی خپل وجود چې خوشبوئی بته تلله هوړه کې دومره نرم دیله بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وي زکور ترانه نه وتله نبی علیہ السلام کور تراغه ما غوخه خوړله اډو کې غوخه په پرتاوا د غوخه اډو کې ما دسی په خله شو کوله په خله می خوړه کنه امام الانبیاء راته دی خوراشه بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها نظر عالم ماته مال راک امام الورق قربان ما تاسو ته وی کنه چې دسی خپل وجود چې خوشبوئی بته تلله بیبي عائشه فرمای رضی الله تعالی چې ما نه بس سیز ورک شو د شپې بتیاره ما به نبی له سلام د الله دسی اوچت کو دی بارانا شو ما به ورک شوی شي زمونتوخه زمون بس حسن لګ مال را سره وشي نو ته به وای چې اسمان ته وخته ما ته وی چراوړه دا ډوکې چې ما راوړو وی چې خوراک شروع کوم ته بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها تا د اډو کې چې خوړو نو خله دی په کوم ځای خو مې په دې ځای وی په اق ځای خپل مبارک خله کې خدا خوراک شو دې سره د بیبي سمره حوصله بلند شي ورکه تا خوړلې مردار وانت کې وای سزې وسنه خورم تا ته سکلې دي دا اخلاق دي بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای چې نبی علیہ السلام می روز خطو اخیری سلګي وي د دنیا نه ته نو سره زما د زنی د لاندې پروت خبر کې سره ما د خپل کور نه روز خط کړي ها خولي اخلاق خلکو ته نفع چاته نقصان نه د چا حق پزان مپری دی خیر دې کستا حق په بل ووري هغه ته معاف کوا د عفو معاملې کوي د درگذر معاملې کوي خلق سره خصلوک کوي ته پزمکه والا رحم کوي نو اسمان والا په پتا رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي واخر